مشرانو په اجازه باندې یو دوه خبرې کوم که تاسو اجازه کړئ. وایي پخوا په زمانه کې وایي د یو ابۍ زوی مړ شو نو وایي هغه ژاړلو. وایي چې هغه ابۍ ژړل نو وایي هغې چرګه یادوله په دغه کې په فریاد کې. وایي هغې وایي چې هی هی چرګې که نه. نو چې کله د چرګې هغه فریاد ډېر وکړو نو خلکو ورته ووایي دا د دې خو زوی مړ دی او چرګه یادوي. نو هغې ورته وایي که د چرګې تپوس مې کړی نن به مې زوی نه مړ کېدو. نو زه هم تاسو ته وایم چې یو سړی په کور په چاردیوارۍ دننه محفوظ نه شو، ګاډی محفوظ نه شو، په بازار کې روانې سړی وولي وایي نامعلوم کسانو ویشتو. که دلته په کور دننه باندې ګاډی وسوځي وایي نامعلومه خلکو وایي ګاډی وسوځو. نور هم داسې دنیا خبرې دي چې دا خلک نامعلومه دي. په معاشرې کې چند خلک غلط دي، ټول خلک غلط نه دي او نه ټولو ته مونږ ګوته نیوی شو چې دا ټول غلط دي. خو که دا هر چا دا کار کړی هغه که د سټاکوټ دننه یو کباري چې یو سړی دوی دغه نه راولي د ترکیې نه راولي په انټرپول باندې، یو سړی دی د ملیشیا نه راولي په مرګ یا په قتل کې وانټېډ دي. نو دا سر دا خو درېیمه ورځ ده چې دا ګاډی دغلته ولاړ دی. مونږ په فیسبوک له زور ورکړی په مخه به پوسټونه کوو. د اوسه پورې څوکۍ چې سټاکوټ څوکۍ چې کومه ده هغې د دې تفتیش ونه کړو د اف آی آر. اولنۍ خبره اف آی آر دی، دویمه خبره تفتیش دی. دلته تفتیش نه کېږي د یو خبرې. دلته اف آی آر په سړي باندې وشي هغه ګرځي هغه پکې بار ملکونو چکرې مو وایي هله هغه خبره سر له راشي چې کله پسې خلک زور شروع کړي. نو زه تاسو ته دا وایم د خانګړی په پیل ځل باندې د خانګړی په تاریخ کې لکه زه ما چې څونه عمر دی دا ما په پیل ځل واورېده چې په خانګړی کې دونه یو کم ظرفه یو غیر عیني یو غیر شرعي او یو غیر قانوني کارو شو. نو زه خپلې خبرې ډېرې زیاتول نه غواړم. ستاسو ډېرو د ټولو مشرانو ډېرو شکریا چې ما کشر مقرره کړه او انشاءالله چې په کم ځای کې وایې څه قسمه تعاون وایې څه قسمه خبره وایې زه به ستاسو نه مخکې هم تاسو به راپسې یې. ډېره مهرباني.